بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات دې ورسیږي. یو ځل بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې پر خپل تنو باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ بیا هم 12 ټولګي ریاضي ده. په دې لړ کې زده کوونکو موږ لیمټونه محاسبه کړ او مبهم شکلونه مو ولیدل چې تقریبا موږ 3 رقم ته 2 رقم ته مبهم شکلونه محاسبه کړل. نن زده کوونکو بیا هم کوم هغه مبحث چې 12 ټولګي په ریاضي کې موږ پرې بحث کوو. زده کوونکو مهم فاکتورې، عامل فاکتورې، خبیثه فاکتورې په دې ناحیه کې پیدا کوو، د حل لاره ورته پیدا کوو. خو زده کوونکو لومړی به زموږ تابع شکل نیسي. د لیمټ د پیدا کولو لپاره یې دغه لایتنی منفي لایتنی مبهم شکل ده. دغه مبحث تاسو د خپل کتابونو په 19مه پاڼه کې پیدا کړئ، له موږ سره یو ځای تعقیب کړئ. که چېرته تاسو بیا هم پښتو چاپ کتابونه نه لرئ، تاسو کولی شئ ډسکرپشن ته په مراجعې سره دا پښتو چاپ کتابونه ډاونلوډ کړئ او موږ سره زده کوونکو یو ځای تعقیب کړئ. لایتنی منفي لایتنی مبهم شکل نن بحث کوو. زده کوونکو په دې لړ کې زه باید تاسو ته ووایم که چېرته د لایتنی منفي لایتنی مبهم شکل په ترڅ کې لایتنی منفي لایتنی مبهم شکل په ترڅ کې دې ناحیې کې موږ 2 حالته ولرو زده کوونکو چې که چېرته اکس تقرب وکړي ا په شان یو عدد ته او شکل 0 پر 0 اختیار کړي، بیا هم موږ د ټولو هغه قوانونو نه استفاده کوو چې موږ 0 پر 0 لپاره ویلي وو. خو که چېرته بیا هم دې ناحیې کې اکس تقرب وکړي د مثبت منفي لایتنی په لور باندې او زموږ تابع لایتنی پر لایتنی شکل ونیسي، موږ ټول هغه قوانینو نه استفاده کوو چې موږ لایتنی پر لایتنی شکل لپاره موږ غوره کړي وو. نو په دې لړ کې زده کوونکو مساوي په لور باندې ځو چې داسې تابع موږ ته راکړل شوي وي مبهم شکل چې باید اختیار کړي لایتنی پر لایتنی شکل ده، لایتنی منفي لایتنی شکل ده. وبخښئ زده کوونکو. او په دې ترڅ کې بیا موږ رای حل ورته پیدا کوو چې له کوم حالتونه د دې شکلونو څخه نیسي او دغه د قوانینو په مطابق باندې عمل کوو. لکه څنګه چې لومړنی مثال یې ویلي دې ناحیې کې لیمټ چې اکس تقرب کوي یو ته، لیمټ چې اکس تقرب کوي یو ته، دې ناحیې کې زده کوونکو ویلي دي چې 9 پر اکس منفي یو منفي 8 مثبت 10 پر اکس مربع منفي یو. دغه وایي تاسې محاسبه کړئ. لومړی به زده کوونکو مخکې دې نه چې محاسبه وکړو ګورو قیمت پکې وضع کوو چې کوم شکل نیسي. دې ناحیې کې زده کوونکو یو وضع کومه لیکم چې بیا هم څو 9 پر یو منفي یو منفي 8 ضرب د یو مثبت 10 پر یو مربع منفي یو. په نتیجه کې زده کوونکو دې ناحیې کې 9 مخرج 0 کېږي، عدد تقسیم د 0 دې ناحیې کې کېږي چې لایتنی. دې ناحیې کې منفي په خپله باندې لیکمه 8 ضرب د یو 8 مثبت 10 کېږي زده کوونکو 18 مخرج کې هم یو مربع یو مثبت یو منفي یو بیا هم د دې شکل باندې ځي لایتنی کېږي. عدد چې بیا تقسیم د 0 شي لایتنی کېږي. ښایي موږ اول د کوم شکل چې دې ناحیې کې لاسته راغی لایتنی منفي لایتنی ده چې زموږ د درس موضوع هم همدغه مبحث تشکیلوي. د دې لپاره چې دغه ته یو رای حل پیدا کړو او دغه وکولی شو حل یې کړو، دې ناحیې کې یو مزدوج مخرج نیسو، مخرج مشترک نیسو زده کوونکو تر څو یو لږ څه ساده سازي دې ناحیې کې رامنځته کړو. ښایي لیمټ چې اکس تقرب وکړي یو ته، دې ناحیې کې لیکم زده کوونکو مخرج مشترک لیکم چې اکس منفي یو اکس مثبت یو. ولې زده کوونکو که چېرته زه دغه کسر اکس مربع منفي یو ده دغه یو مربع په شکل باندې ولیکم او بالاخره تجزیه یې کړم په 2 دانې د تفاضل مربعات یا هم مطابقت ده چې اکس منفي یو قوس اکس مثبت یو قوس باندې زه تجزیه کړم. همدغه اکس منفي یو دلته هم شتون لري، دلته هم شتون لري زده کوونکو. د مشترک په حیث باندې دلته یو دانه نیسم او عملیه سرته رسوم. ښایي زده کوونکو که چېرته دغه کسر اکس منفي یو او اکس مثبت یو د دې لومړني کسر د دې زده کوونکو تقسیم د دې کسر شي اکس منفي یو اکس منفي یو سره ځي پاتې کېږي اکس مثبت یو چې د صورت سره ضرب حالت کې ده 9 اکس مثبت یو کېږي. ښایي دغه ناحیه 9 اکس 9 ضرب د یو جمع 9 کېږي. زده کوونکو په لړ کې بیا هم همدغه مخرج راخلو تقسیم د دویم کسر یې کوو چې په دې لړ کې زده کوونکو څه شی چې د منځه ځي ټول عدد له منځه ځي، صرف صورت یو پاتې کېږي چې یو ضرب د 8 اکس مثبت 10 کېږي 8 اکس مثبت 10 کېږي. خو دغه ناحیه کې منفي ده، زه منفي هم ورسره ضرب وهم کېږي چې منفي 8 اکس منفي 10. نو زده کوونکو په دې لړ کې په نتیجه کې سوال بیا هم ادامه لري. ښایي لیمټ چې
لیمټ چې بیا هم x تقرب وکړي یو په لور باندې دې ناحیې کې 9x منفي 8x پاتې کېږي x او همدې ترتیب باندې مثبت 9 منفي لاس کېږي منفي یو او مخرج په خپله باندې لیکم چې x منفي یو او x مثبت یو. نو زده کوونکو که چېرته زه په دې ناحیې کې تاسې ولده چې x منفي یو پر مخرج کې x منفي یو x مثبت یو ده یو وسکم یو منفي یو په صورت کې کوم شکل چې غوره کوي صفر ده مخرج کې یو منفي یو صفر صفر ضرب د دې قوس صفر کېږي ښایي صفر پر صفر شکل یې غوره کړه. ښایي په صفر پر صفر شکل چې زده کوونکو موږ ته وویل چې په دې ناحیې کې دغسې یو حالت یې غوره کړه موږ د صفر پر صفر مبهم شکل لپاره چې کوم قوانین او قاعدې درلودې تجزیه فاکتور مطابقت انکشاف ټول دغه مواردو څخه استفاده کوو. ښایي په دې ناحیې کې زه وایم چې x منفي یو د x منفي یو سره بیایمه په صورت کې پاتې کېږي چې بیا هم لیمټ چې x تقرب وکړي یو په لور باندې په صورت کې یو او په مخرج کې هم x مثبت یو. په نتیجه دا یو قیمت زده کوونکو زه مستقیم ډول باندې وضع کوم چې یو پر مخرج کې یو مثبت یو یو پر دوه آخري او نهایي جواب شو د دې سوال. څو یو پر دوه. ښایي زده کوونکو تاسې ولده چې لومړی لای تنې منفي لای تنې شکل یې ونیوه وروسته د دې نه چې موږ یو څه مخرج مشترک ونیوه زده کوونکو ساده سازي وشوه بیا هم زموږ کوم شکل چې لای تنې منفي لای تنې یو تقرب په لور باندې کومه ده زده کوونکو متحول ته تقرب کوه دغه ناحیې صفر پر صفر شکل یې ونیوه. ښایي د صفر پر صفر شکل څخه استفادې باندې موږ د لیمټ جواب راویسته یو پر دوه. هیله مند یم یو تاسو یو څه شی زده کړي اوسیږي. راځئ زده کوونکو په دې لړ کې به یو بل مثال حل کړو چې لای تنې پر لای تنې شکل ونیسي تر څو تاسو دغه طریقه هم زده کړئ نو بیا هم زموږ ملتیا وکړئ. زده کوونکو بل مثال د دې ناحیې کې لیمټ چې لیمټ دا ځل ده x تقرب کړی د لای تنې په لور په څه باندې مثبت لای تنې ته مثبت لای تنې تقرب کړی ده او موږ په دې ناحیې کې لرو قوس یې واسه کړی زده کوونکو یو جذر د x لرو منفي بل موږ لرو چې دې ناحیې کې عبارت ده جذر x مثبت لس کېږي جذر x مثبت لس دا بل موږ ته ویلي وای تاسې دغه لیمټ دغه تابع لیمټ محاسبه کړئ. ښایي زده کوونکو زه په دې ناحیې کې لومړی هم دغه لای تنې وضع کوم وګورم قیمت څه ډول کېږي. د x پر ځای باندې لای تنې جذر لای تنې عبارت ده د لای تنې څخه او همدې ترتیب باندې یا هم زده کوونکو مستقیم ډول باندې تاسو ته لیکم چې دې ناحیې کې جذر د لای تنې منفي جذر د لای تنې مثبت لس. ښایي زده کوونکو جذر لای تنې کېږي همیشه او جذر لای تنې جمع لس لای تنې جذر لای تنې بیا هم لای تنې ده. ښایي زده کوونکو بیا هم یو مبهم شکل چې زموږ نننۍ مبحث موضوع ده تشکیل یې کړه. زده کوونکو دغه مثال ته د حل بڼه ورکوو په همدې ترتیب باندې بیا هم ښایي لیکمه چې لیمټ چې x تقرب وکړی ده د څه شي په لور باندې لای تنې په لور یې که چېرته x تقرب وکړي د مثبت منفي لای تنې پورې باید تابع چې کوم شکل نیسي لای تنې پر لای تنې شکل ده. ښایي دغه ناحیې کې دغه کسر په خپل حال باندې پرېږدم لیکم چې x منفي جذر د x مثبت لس ضرب ده په دې ناحیې کې ضرب هم صورت او مخرج ضرب د ناطق کوم زده کوونکو یعنی جذر د x مثبت ضرب د جذر د x مثبت لس او مخرج کې هم لیکم چې جذر د x مثبت جذر د x مثبت لس مساوي کېږي. په دې ناحیې کې زده کوونکو یو لږ څه ساده سازي کوو په دې ناحیې کې تاسو کولی شئ دې ناحیې کې قوس هم ورته اضافه کړئ. ښایي دغه جذر زده کوونکو لومړنی په صورت سره ضرب حالت کې وهمه یعنی دغه د دې حالت سره ضرب حالت کې وهمه یا هم دغه لمه په مابین کې ورته ورکړو جذر د x ضرب د جذر د x کېږي جذر د x کل مربع د جذر سره ځي په دې شکل جذر د x کل مربع د مربع د جذر سره ځي مستقیم ډول باندې صرف یو x پاتې کېږي. ښایي لیکم چې x دې ناحیې کې مثبت ضرب د منفي صرف یو منفي پاتې کېږي او لیکم چې جذر د x مثبت لس ضرب د جذر x مثبت لس بیا هم دې ډول باندې کېږي چې جذر د x مثبت لس جذر کل مربع بیا مربع د جذر سره ځي صرف x مثبت لس پاتې کېږي په دې ناحیې کې. ښایي زه دلته هم لیکم چې x مثبت لس مخرج زده کوونکو په خپله باندې لیکو مخرج جذر د x ده مثبت جذر د x مثبت لس مساوي کېږي. دې ناحیې کې زه زده کوونکو وایم چې منفي x او مثبت x له منځه وړم او په صورت کې لس پاتې کېږي مخرج هم شی پاتې کېږي زده کوونکو په دې ناحیې کې مخرج کې پاتې کېږي چې جذر د x مثبت جذر د x مثبت لس.
په دې ناحیه کې که چېرته زه زده کوونکو قیمت ګذاري وکړم د لیمیټ ښایي وایم په دې ناحیه کې څه شی زده کوونکو په دې ناحیه کې وایم دغه ناحیه کې بیا هم زده کوونکو باید ما لیمیټ ورته وضع کړی وی او تاسې په دې باندې لیمیټ چې اکس تقرب کې لای تنی په لور باندې او لیمیټ چې اکس تقرب کې لای تنی په لور باندې دغه هیر نه کړئ خو دې ناحیه کې بیا هم لیکو چې لیمیټ چې اکس تقرب کې لای تنی په لور باندې په صورت کې لرو لاس مخرج کې هم لرو جذر د اکس مثبت جذر د اکس مثبت لاس په دې ترتیب باندې زده کوونکو لیکم چې لاس که چېرته زه قیمت ګذاري په دې ناحیه کې وکړم زده کوونکو په صورت کې لاس پاتې کېږي مخرج کې چې کوم شکل پاتې کېږي لای تنی مثبت جذر د زده کوونکو د اکس پر ځای باندې بیا هم لای تنی مثبت لاس لیکم لای تنی مثبت لاس مساوي کېږي صورت زده کوونکو بیا هم لاس ده لاس مخرج لای تنی زده کوونکو جذر لای تنی جمع لای تنی بیا هم لای تنی کېږي او عدد تقسیم د لای تنی مستقیم ډول باندې وایم چې صفر ده او دې ناحیه کې دغه صفر زموږ د دې تابع لیمیټ شو جواب شو او په دې ترتیب سره موږ لای تنی منفي لای تنی شکل هم ولده چې په کوم صورت کې یو تابع لای تنی منفي لای تنی شکل نیسي او د لیمیټ د حل لپاره له څو طریقو څخه استفاده کوو قدرمن لیدونکو دغه زموږ نننی لوست هیلهمند یم تاسو یو څه زده کړي اوسیږي او یو څه په یاد ولرئ تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم او تاسو ته بیا هم یو د مفهم شکلونو څخه تشریح او توضیح کوم تاسو په لویه بخښونکي مهربانه الله باندې سپارم ښه وخت ولرئ الله